بسم الله الرحمن الرحیم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، ترمذی شریف کې فرمایي چې چا یو مسلمان ته روژه ماتې ورکړه نو د هغه دپاره د روژهدار عمره ثواب دی، بغیر د دې نه چې د روژهدار په ثواب کې کم کمی راشي. په دې اساس باندې زه په خاصه توګه باندې مننه کوم د باران رحمت خیري بنسټ نه چې هغه په دې سیمه کې د یو نیم سل کسانو دپاره د یو هفتې د روژه ماتې تنظیم کړی دی. یقینا په اسلامي ټولنه کې د دغه شان خلکو ضرورت دی چې هغوی مسلمانان ځان ته رانږدې کړي، د هغې لاسنیوی وکړي او بیا یې داسې د رحمتونو په میاشت کې لکه څنګه چې د دې بنسټ د رحمت باران نوم دی، همدغه شان دا میاشت د رحمتونو د راورېدو میاشت ده او بیا یې د اوله لسیزه دا خو د رسول الله علیه السلام د حدیث نه ثابته ده. نو موږ ته ډېره زیاته مننه کوو، د هغه دپاره دعاګانې کوو چې الله تعالی دې هماغه اجر او ثواب ورکړي د کم یادونه چې رسول الله علیه السلام په خپلو احادیثو کې د روژه ماتې ورکوونکي دپاره کړې ده. په خصوصي توګه د زه مننه کوم او نورو ورونو مسلمانانو باندې غږ کوم چې هغوی د دې رحمت په میاشت کې د رحمت اسباب ځان ته ولټوي او دغه شانې د غریبو خلکو لاسنیوی وکړي او په دینداره خلکو باندې متدینو خلکو باندې روژه ماتې وکړي. الله تعالی د دوی د اخلاص قبول کړي او الله تعالی د نور څومره مسلمانان دي چې هغوی صدقې کوي، په هر نوع صدقې کوي، په هر ملک کوي، په هر ځای کې کوي، الله تعالی د ټولو صدقات قبول کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د باران خیریه بنسټ څخه ډېره زیاته مننه چې دغه تقریبا یو نیم سلو کسانو ته یې د روژه ماتې د یوې هفتې هغه مصرف په ځان منلی و. الله جل جلاله دې ورته اجر ورکړي او الله جل جلاله دې قبول کړي. موږ ټول ته د الله جل جلاله دغسې د نیکو اعمالو او د نیکو صدقاتو توفیق همیشه راکړي او الله جل جلاله دې بیا د موږ ټولو نه قبول کړي. آنچه میخواهی مهیا کردنش با من، بیا قبل از وقوع مرگ روشن کن حسابت را، بیاور نیک و بد را جمع منها کردنش با من. چو خوردی روزی امروز ما را شکر نعمت کن، غم فردا مخور هرگز که فردا خوردنت با من. الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله الله اکبر الله. به قرآن آیه رحمت فراوان است ای انسان، بخوان این آیه را تفسیر و معنا کردنش با من. اگر عمری گناه کردی مشو نومی تو از رحمت، تو توبه نامه را بنویس و امضا کردنش با من. دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من، به مادر دل افشا کن مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید استجابت را